دې ته وایي چې نن شتي سبا نشتي ګډ ګډ سوچونه جوړ کړي دي دا به کوم او دغه به کوم او دکان دی او کاروبار دی او بچي دی او ښځه ده او سبا له هېڅ هم نه لکه یو ټلیفون پلانې خبر خو نه شي چې له مړ دی ختم خبره دې ته لوبې وایي که لوبې نور څه ته وایي انما الحیات الدنیا لعب ولهو د دې داسې مثال لکه تاسو خیال کړی دا واړه لوبې کوي یو بل سره چې را جمع شي د خاورو نه او د خټو نه کورونه جوړوي لیدلي دي که نه دي موږ ټولو کړي ماشومانان کښېني د خاورو نه غر جوړ کړي او په دې به وایي ګاډی خېږي او په دې به دی کړي او په دې به دی کړي او دې کې ورته مور پلار اواز وکړي راځه لږه کور ته غر سره لتې ورکړي او ورانې کې کور ته ځي دغه شان زموږ د دنیا ده موږ اوس حقا شي نه جوړو لګیو ټول او یو ورځ به د ملک الموت وایي چې وخت پوره دی وری د الله سره ملاقات کول غواړي دغه شه مثال دی یا د دریاب په غاړه باندې یو سړی لګیا دی په شګو کې څه جوړی او څه جوړی او یو چپه پرې راشي هغه هر څه وله څه کړي هغه وله ختم کړي دا زموږ دنیا ده لعب ولهو ټولې لوبې دي پالتو مشغله ده وزینة وتفاخر بینکم وتكاثر في الأموال والأولاد الله یاسر ډول دی وختي طور ډول دی وتفاخر بینکم او فخر کول دی او هیرس ته ډیروالی دی په مال او په بچو کې د دنیا چا پیدا کړې ده الله پیدا کړې دا حقیقت څوک بیانوي الله یې بیانوي د الله نه زیات څوک د دنیا نه پیژني وری سم خیال دی نو چا چې د دنیا پیدا کړې ده هغه دا وایي د دین اخوا نور کومه خبره درته بیان کړو ومن اصدق من الله قیله د الله نه څوک زیات رښتي نشتي الله چې کوم حقیقت بیان کو داسې حقیقت هېڅ څوک نشي بیانولی وجه دا چې د دنیا مخلوق د الله دی نو چې د هغه مخلوق ته خو هغې ښه پېژني که نه مخلوق د الله دی نو هغې ښه پېژني هغه الله وایي دنیا یې څومره لوبې دي ډول دی فخر کول دی او هرس ته ډېروالي دی چې زما مال ډېر شي ابل وایي زما ډېر شي ابل وایي زما ډېر شي د سعودي عرب کې ویزې اخیستې ده زه به دوبۍ ته ځم ابل وایي زه کویت ته ځم د د میاشتې 2000 ګټي زه 4000 ګټم د د یو دوکان دی زما 2 دي د د 3 دي زه 4 جوړوم د د 5 کمرې کور دی زه 10 کمرې جوړوم د سره یو موټر دی زما سره 2 دي د د 3 زامن دي زه کوشش کوم چې شپږ او ټول دغه پیسې دي مګر هغه چې الله پوه کړي دي هغه الله د دې قصونه لرې ساتلي دي ولله الحمد چې څوک د دنیا په حقیقت باندې پوهه دی هغه دې قصو کې نه دنیا دغه هرس ته ډېروالي دی هر یو لګیا دی چې د بل نه څه شوی مخکې شوی او دې هرس د ډېروالي موږ ټول غافله کړي د الله د دین نه الهاکم التکاثر غافله کړئ تاسو هرس د ډېروالي حتی زرتم المقابر تر دې چې لاړئ پکې مقبرو ته هرس د ډېروالي دغه ټیم کې ختم شي چې دې حدیث کې هم راځي دا چې کله په خاورو کې کېږي که نه او بره نه خاورې او کته او شاته او مخې ته او ښې او ګز ته ایله دی موړ شي د آدم دا بچه نور دی مړېږي نه هرس د ډېروالي الله وایي دومره تاسو غافله کړئ چې مقبرو ته لاړئ خو ختم نه شو مقبرو ته لاړئ څه معنی ده مړه شوئ پکې خو هغه هرس هم ختم نه شو او دویمه معنی دا ده چې په خپلو لاسونو مړي قبرونو ته کوز کړو بیا هم ستاسو هغه هرس نه ختمېږي موږ په خپله ما او تا څومره خپلوان دې مقبرو ته کوز کړي دي دې قبرونو ته نږدې خپلوان موږ کوز کړي بیا هم هغه زړه قشن ګټه دی امام بخاری کتاب الرقاق دې لپاره راوړی وایي زړه لږ نرم کا دا څنګه زړه دی چې دا نه نرمېږي ته لږې پلار قبر ته کوز کړو بیا دې هم زړه نه نرمېږي بچې قبر ته کوز کړه بیا هم زړه نه نرمېږي ښځه کوزه کړه بیا هم زړه نه نرمېږي مور مړه شي زړه نه نرمېږي نور به د زړه اخر په څه نرمېږي باید د مرګ نه اخوا بل څه نصیحت شتي چې په مرګ باندې چاته نصیحت میلاو نه شو نو پوه شي چې دته په څه شي باندې نصیحت نه میلاویږي وتکاثر فی الاموال والاولاد
الله بیا مثال بیان کړی کمثل غیث اعجب الکفار نباتو مثال د دنیا داسې دی چې باران راوورېدو تک شین فصل راوختو نو کوم چې دا پټي والا دی د ذمېدار دی دی چې دا فصل یې وکتو نو څه وکړه خوشحاله شو اعجب الکفار نباتو ډېر ورته خوشحاله شو دا ښکلی فصل لا ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما اقدم سیلی راله د هغه سیلی سره هغه فصل وچ شو تک زیړ شو ریزه ریزه شو زره زره شو په سیلی کې والوتو دقه شان د دنیا ده اوله کې چې ماشوم پیدا شي مور پلار ورته څومره خوشحاله هر یو یې بینی را بینی هر یو یې بینی را بینی تره او ماما او کاکا او هلک پیدا ده او جنۍ پیدا ده او دا پیدا ده او دغه پیدا ده او ورو او سیلی راشي او بیا زیړ شي او بیا وچ شي او بیا ختم شي او بیا ریزه ریزه شي دغه دنیا ده وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان الله وی آخرت ګوره معمولی مګڼئ یا خو دردناک عذابونه دي او یا د الله د طرف نه بخاني دي او د الله راضي کېده دي غټې خبرې دي په آخرت کې وړې خبرې نه دي یا عذاب دی او یا د الله رضا ده وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور او الله وی نه دی ژوند دنیوي مګر د دوکې سامان دی په دې آیت کې دنیا مثال بیان شو امام بخاری باب هم دې دپاره راوړی باب مثل الدنیا فی الآخرة د دنیا مثال د آخرت په مقابله کې څه وي واور آیت نه یې ثابت کو دې دپاره چې ډېر جوور پکې نه ننوځي د دې دپاره چې زړه دې لږ نرم شي د دې دپاره چې دا باب یې ښودی دا آیت چې راوړو تا ته وایي چې مسلمانه ویښ شه ویښ شه د دوکې په دې سامان کې دومره ورننوتی یو غږ غواړي بس یو غږ چې پلانې مړلی او دا هر څه ختم دي یو غږ صرف پکار دی او ډېر وخت پکې نه لګي خو بس څو سیکنډه ومړلی او بیا دقې شان پروت دي څوک له خوله تړي څوک له زن تړي څوک له خپې تړي او دا غټې غټې خبرې او تجارتونه او کاروبارونه او بچي او ښځه او شهرت او دبدبه علم او هر څه دا هر څه دې سیټ ته پاتې شي په داسې دنیا باندې څوک چې دوکه کېږي نو دا ډېر ساده انسان دی بیا نو په دې باندې به اکتفا وکړو انشاءالله په دې باب کې یو حدیث پاتې شو یو آیت راوړی دی یو حدیث د حدیثو پر عنوان درس کې وایو او کوم ملګري چې موږ سره دې درسونو ته حاضر شو کتاب الرقاق دې درسونو ته الله به یې زړه ډېر نرم کړي دا یقیني خبره ده ځکه چې دې کې امام بخاري رحمه الله یا خو د الله وینا راوړي او یا د پیغمبر وینا راوړي نو چې د سړي زړه د الله په وینا نه نرمېږي او د پیغمبر په وینا نه نرمېږي نو بیا بل به په څه باندې د زړه نرم شي نو الله دې زموږ د زړونه نرم کړي او الله دې موږ د دنیا کې د دننه کېدو نه او دنیا کې د غفلت نه او د دې حرص د ډېروالي نه او دلته د فخر او تکبر نه الله دې موږ د دې نه په امن او امان کې ساتي هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين